یو پلا یو ځل امام اعمش رحم الله ته هشام بن عبدالملک خط راولی شي. په دې خط کې ورته لیکلي ول چې صاحبه د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه مناقب او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه بدی په دې خط کې ولیک. امام اعمش رحم الله ته چې دا خط رالی خط یې څیرې کوي، ګوله یې کوي، ټوټه یې کوي، سره وی پیچي. یو زژندې ورته ولاړه د یو پسه یا آس هغو ته یې ورکوي، هغه وخوړ. کاسید چې دا خط راوړی دی خو د بادشاه کاسید هغه ته یې وویل چې ورسه چې دا څه دې ولیدل. دغه د بادشاه جواب دی هو دغه خبره دغسې ورته وکړم. دی ټوکړه کوي، په پسه یې وخوړ، په حیوان یې وخوړ. ورته ووایه چې امام اعمش ویل چې ستا د خط جواب دغه دی. دوستانو او درنو ملګرو، هغه سړي ورته ویل چې د خدای خاطر وکړه امام صاحب، ما ته بادشاه ویلي دي که تا د خط جواب ځینې نه وړی زه به ستا څه سر پرې کوم. زما د بچو خیال وساته، دا جواب یې ضرور ورته ولیکه. امام صاحب امام اعمش رحم الله په دې باندې راضي کړي چې هغه کښیني جواب ولیکي. جواب یې شروع کړي. جواب یې دا ورته لیکلی دی. د ده جواب لپاره عزیزانو دا ټوله واقعه ما تاسو ته راواخیستله. ورته لیکلی دی چې اما بعد یا امیر المؤمنین فلو كانت لعثمان رضی الله تعالی عنه مناقب اهل الارض. کوي د سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه لپاره ای امیر المؤمنین مناقب د دې ټول ځمکې د خاوندانو، هغه ټول د دی چې څومره مناقب به د انسانانو کې ټول په عثمان کې، او څومره به دی وي چې ولو كانت لعلی رضی الله تعالی عنه څومره به دی چې په وي په دې ځمکه کې په خلکو کې ټول په حضرت علی کې وي بالفرض و تقدیر ما ضرتک، نو دا و تا ته هېڅ نه فایده رسوي او نه نقصان درکوي. فعلیک پر تا باندې د خپل نفس، فعلیک بنفسک پر تا باندې د خپل نفس اصلاح لازمه ده. تا ته خپل ښه په ښه درځي، تا ته خپل نیکي په ښه درځي، ته او خپل عمل د لارې مل. ته څه کوې؟ ته د حضرت عثمان حال څه کوې؟ ته د حضرت علي خبرې څه کوې؟ عزیزانو، زموږ د اصلاح چې کله ځای راسي درځان مې ډېر په بل چا کې نظر باندې عیب، خپل عیب موږ ته نه ښکاره کېږي. خدای نازولی وایي ښه صفت را خپل که چې په بل کې مې خپل ځان و عیبو ته ګوره، هغه د ځان وباسه، هغه ستا د لارې خنډ جوړېږي، هغه ستا د پښو وهلو د پښو پړیجې جوړېږي. او موږ یې د بل په غم ډېر نیولي یو. پلانی خدای دی او زه ملایکه یم. سوچ وکئ، فکر وکئ ورونو.